د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت دا الله د دین لپاره کړو. آخري دته یو سودا پیدا شو پزړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي. اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته، یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدنی او ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه. د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی. امړی ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو. هغه صاحبہ سلور زره کاله مې وشو چې مړی، او په سلور زره کاله کې د ځنکدن تریخواله میلاد مړی نه ښکته شوی. په دغه وخت کې چې زما الق ته کم تریخواله رسیدلی و عامله د مړی نه ښکته شوی. نو دا چونکې ډېر لوی تکلیف دی وخت دی، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا ځنکدن به چې سختو نو زما به خوښ نه و، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنکدن سخت لیدلی دی نو هغې نه وروسته مې بیا په چا انکار ونه کړ. داسې سخت چې د ده سر زما په سینه باندې اډاڼه و، او دا رنگ مبارکی داسې سورو چې تا به ویل اوس به د مخ نه وینې راوځي. علما لیکي چې دغه وخت کې تپوس وشو دی. اسرائیل نے تپوس کو چې دین هم زیات څه تکلیف شته. هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسه تکلیف پتائی ہے. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده، خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي. نو عرض داو چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت، ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای. که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی، او که دغه وخت کې د ایمان بیلو دو نو عمر له تباه شو. یو بزرگ وفات کېده، ډېر علما ورته ناست وو، بزرگان ورته ناست وو. علماء وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم. څومره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو.
چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم خدای تباه شو دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو طبیعت یې ټیک شو. ا بزرګان ورته وایي چې دا پتا څه چلو مونږ درته اشهد الله اله الا الله او تاوی چې لا ا بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه ما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخي وب بدر نو ما هغه ته وی چې لا وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت اے مولانا خلاص ورانا نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوه نه مخکې ډېر منزلونه پاتې نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو تاسو ته مې نه وی چې ز کلمه نه نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلاو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شوا چې سکرات د موت وګورم دا د مرګ سختای وګورم نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کو. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخود سایت قبض کا بیا را ژوند دی و ودلیدل و یا الله ډیر اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خود برداشت نه بار سختی دا خود انسان د وس شې نه دی. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کا تو شوق دی چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي نستا عبادت بنور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوتلو جهنمی چې ولید او د ورننه و داسې ملائکی پکې ولیدي چې داغي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وتی تاسو وکړو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دا ملائکی دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمونه د اور لمبه دي د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی قران کې راضی کړه چې خدت ته ټوپونه وها غاوره پتشي باندې خدا وخت ډېر نږدې دی چې سند الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي به دي تاسو تابت اخلاصي څو اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکه چې د چا د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وی الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپي چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانهدار تیسمار خانی چې وګوري نو ستیاره در باندې راغلی یو
تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوره چې د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي چلته بس ابل اورد یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې پلار ازینو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره نو داسې اسمان ته ګوري نو بل اورد راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې زوړند غوند خیره قسمی سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پټاڼه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړو چې مغرور مشو شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہان او بادشاہ بل دی ته څه شي ته یې څه د بادشاہان او بل بادشاہ بل طرف نه باواز شو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکه باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان بټول سرنګون ولاړي دا جرأت په دغه ورځ څوک کولای شي چې هغه سر اوچت کی چې زم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځاننا فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیخ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیخ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولی شي ارڅ کولی زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تله او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو د خار سړی به په منځ ولاړ ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی چې چیلای را پټی کړي نو کوچا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سراو او په دولاسي د دې اورت را پرې خو روز استا ول داسې داسې کړي په دا ډېر المنزو په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور د وران شنو اله بيله چیلای دی را پټی کړي تا هډیر منځ نه کوله نو عرض میں داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک کده چا د لور واده دی صاحب یو حال
لور واده ده روټای به کلب کې ورکړي کلب کې لکه تاسو ګورای ته ګورای چې کلب کې روټای ورکړي کلبونه خو د ګورګانو سه روټای به انټرکان کې ورکړي خزی دیو نر دیو نراغه دی چې دړدړای امزان سره راوسته ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لځي خو به خزم بو اور راته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه ما خزانه شو بوتله ځان سره اول ته چې څوک خزه ځان سره بونی دی په انټرکان کې پریدي نه د انټرکان قانون دی چې دړدړای به بوزین او تباله ورزي کارډونو ته وګوره کارډونو ته وګوره د دوی د دیوځي یو کارډ د لسو روپوي بیا د خزه او د سړی لاس په ملاو شوی بیا په د سړی نامه لیکلی لاندې د بیگم نامه لیکلی پلانې او بیگم پلانې یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي د خدایم په شرمونو شرم سملک شو دا پښتانه دي هغه چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني امرګرو ته ما پښتانه وګوري چې رواني پښتانه شتا خټ کېدلی وريجه در باندې خوري او لارې ته دی وخی دی ها کو لا دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ دي وزیرانو ته خلق ناست نو مال دا قوم دې چې جاری چاله حکومت دا ګران ک دې قوم ته وګوره درې میله کې جنېجو ته ګټ شي 3 میله په 3 میله سړک باندې دې جنېجو وزیر اعظم ته ګډې ده وزیر ورشي پټکیا ور په سر کې سو کوله ټوپای ور په سر کې دمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کړای دمه ته غاړه کې واچي دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه او باسي دا نوغه ولا بارانونه دي بارانونه څنګه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشليږي بندر باندې روشله دا او د طوفان نو غوندې خزې د سړونو وړاندې غشتیو سړی د خزو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلې دي کابل غوندې خار کې اور بلې دی شي او لکونه خلق پکې کباب کې دی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کوم مور راوړل او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو جنگ خو اوګه ساروي خکولیش چې تر سپېګمو مورشیا بیا جنگ کولیش د فوج بیره تبا ده خدای دې جنگ نه راوړي تب د دوی تماشه وکي بیا د مارشل الله په کیسونو کې دوی چې کومه مزه وکړي ټول ملک فوج ته الاټ ده اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله دا نورو ګوري هغه قوم په پروري او قوم پرورای په کې شروع دي چې پناه په خدای تما ته وای چې یو الګ دولسم پاسي دولسم او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړی او هغه تکلرکی نه ملایي د وزیر خپل دولسم پاس 17 گریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه تکلرکی نه ملاويږي دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی دا خو قوم ورنو تپوس به کړي وي قوم وې دا قوم دی
چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټي ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپي دا د روټۍ سپي دا د شنو چایو سپي دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپي دا د سود د زکات مردار خواره سپي دا خلق دی ډېر شکر دی رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبه منډیو زخم سټی د بيزو پشانو جوړي دا قوم د دې قابل تا پتا سو ټول عذابونه دي پولیس نه تاسو ولې جاړي عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لاره دا ډټسنو نیو دغه پکې تلم سورلې میوړې رانه وی چې مونږ پکې غشت کومال ډېرې خکړي سمکاري ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په څو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دارش کو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکار دو قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارش کو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب د پرشکو نازل دي عذاب د پټټسنو نازل دي عذاب د پسوزکو نازل دي عذاب د پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوډ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 ومړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچي تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر ښه مونږ نه دیوالي خواران توپ کینو چارامی توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے را کېشل راکړه یا مجسټریټ دراشي ما دی چالان کی کنه ولی هو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندل دین نه لري دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړاو شو مور دم تاړې تمنډوري خزه دې تاړې تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو سوک راغلي لکه تاړه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازل چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه بسبب سوک راغلي جمعات خدا تانا دا سوک رالو جمعات تا چه جمعات کے راپورٹو کما چه ما سر دازیاتے کی ټول د پیرنګي قانون تمنډي وای چې د پیرنګي قانون تمنډي وای او د خدای قانون دې پرېخه ده نو خدای به نور تبا کوي نور بغیر کی نور به ذلیل کیږي نور به رسوا کی نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرګ می مولیدو جهنم می مولیدو انو د جهنم د سی اور کدا اغا اور یو سپړکه دی دنیا تراشی نو دا ټوله دنیا بس کروټش ټوله دنیا بس کروټش
بیا په دې جهنم کې طبقات دي، درجات دي. اسفل السافلین اعلان دی تاخچه د جهنم ته وای. علما وای چې یو پیسہ پردای چا په دنیا کې په ظلم وخوړه، یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي، خو د فلاني سړي یو پیسہ وا در باندې اوله ورله دی به منډه کې چې کور نه پیسې راواله، هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي، نو بیا به لاندې تل ته لاړ شي، دی به بیا ورټوپ کی، بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسه. نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ، پردي حقونه، غلې ډاکې، پرانا ورځ شوکې، پردي مالونه وهل، دا زمونږ کار. نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه؟ ولې؟ زکا چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه نه یریږي. کوم حکومت پړه کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره نه. عمر فاروق د خدای نه یریده، نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي، یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن. ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ. وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروت دي، دا امیر المؤمنین چرته دی؟ اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې، لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه، امیر المؤمنین به اوده پروت دي، خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی، د هغې خدای خو راته ګوري. نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروت او په کوڅو کې تینا او په کورونو کې تی ښځې یری. نن تاسو نه ښځې یری؟ ښځې خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې او بیا د دې شیخانو ښځې کېنوئ ګیره دې کله شي، د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه، زه ګیره دې په جومات کې خوځوه. تاسو خیال راغی؟ نن موږ نه ښځې نه یریږي، ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدی نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا. هلکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې. بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم، اوس دې برمه کوم. نو د ځان نه مخکې دوڼدوڼی روانه فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی؟ ښځه ولې راولې؟ راشئ کنه چې نن درته ښځې وښیم. د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منس پاڼې وګورئ، دا نن پکې دې ته څه وایي، دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه مال کته ناپوهه غوندې مغزین، نننی مغزین وګورئ، سړي او ښځې پکې وګورئ. نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده، په شرمونو شرمېدلی دی، بې حیا او بې شرمه ملک دی، مونږ هم پکې شرمېدلي. تاسو خیال راغی؟ مونږ هم پکې شرمېدلي. انجام به څه، نتیجه به څه، آخرت بم څنګه، دا سوچو.
نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کوي چې یا الله اوس جنت راته وخای. دا بیان با بلی جمعه تشی واخر دعوانا ان الحمدللہ. دا مغا آیت کریمه ده چه ده کہ اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ادریس علیہ السلام بیان کرے دے. کی بند کر بیان 13 جمعہ باندے س حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو. یو حصہ دا پاتے وا چې ادریس علیہ السلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم او کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه. تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید جهنم ما ولید نو الله استاد قهر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی. زکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا ہے. بے پروا دا معنا دا چې ټوله دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې د هغه داده چې دې به د چا پروا نه لري. دنیا به ټوله دته محتاج وي او دے واحد ذات دے چے دے بچاتا محتاج نہیں. کتا سو خیالو کئی اللہ تا علماء قدیم ہوئی قدیم پا علمی دنیا کی تعریف داد چه قدیم ستوئی ما لا ابتداء له ولا انتہا. قدیم دیتا وئی چه داغه ابتدا هم نہیں او انتہا هم نہیں. بلکہ تاسو خیالو کئی علماء وائی چی پا دی س دلیل دے چی دا خدا یو دے پا دے کائنات کے بل ور سره څوک نشته. نو غي وای چې مونږ ته څه ضرورت ته د جواب کولو، دا جواب خدای پاک په خپل په قران کې کړی. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې، نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه او پاتې بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي،
دا سپوږمۍ به ماته شوی وی، دا نور به مات شوی وی. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور ورانی. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي، نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نه مردار خر جوړ دی، سو کې خپرا کاږي، سو کې لکۍ را کاږي، سو کې غوږ را کاږي. پاکستان داسې شی دی لکه په پټي کې چې خر مردار وي او دا سپي پې اختی، او بیا دغه سپو ته چې ورنږدې کېږي، خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خولای پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي، نو روغ دې ماتی تا هم ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپي پې اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنگ کې دي، څوک په بل رنگ کې دي، څوک په بل رنگ. نو قرآن کریم دا غي جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې، نو لفسدتا، دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به 1 شپېته ختمونه د قرآن کول. 1 شپېته، یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو. په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او شپېته ختمونه به ځان لګو. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. 40 کال. نن چې دا په لویو خلوتونو کې ناست دي، خدا که 40 ورځې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی. د شپې به چې کتاب کتو، نن زمون کتاب کتل سي که مولا لورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت دي، او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات. ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی الکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده، پرون مې ولیده. ورته خان توره خدا، خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو، پراته خپلو ښځو سره یو، نو بس وخت هم ورسره تېرېږي. ویل دا دې څه بکواس وکړو؟ نو ویل دا تا څه بکواس وکړو؟ دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره. د خانانو خبرې خو یې داسې، خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي. هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي، ښه دله څنګه حال دی؟ رښتیا دله یا پې وخاندي. دا نه کوي چې یو خښ ته راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوالو شي، چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي. دله خو هغې ته
غریب سړی دله نه چا خزه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه. تاسو پوهیږئ په خبره؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سويستو د جمعات په صحن کې بکې ناستو یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې بکې ناستو نو طالبان ورته صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شه ده چې په بدن پورې لګي نو سړی لا ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکته نن د کتاب کتو حال وګورئ په مل رحمان بابا وی کنه وی طلب نوی شگفت بازار د عمر نبجوڑ وی ہمیشہ گلزار د عمر رنگا رنگ میں وی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دن کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیم د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګوري ډیره د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا خو امام ابو حنیفه نن مونږ سار چې راپاسو لکه د ټپوس بچي د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستاد ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته ترې ده نو د لندن نه دغه پروګرام ریلی کی لندن کې څو مارګریټ ټیچر سره نکاح وکړو که الزابتی په نکاح کړه څه خلاړو خوراک سکاک بو کی اور راضی دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دی او شپې ته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دی او سل پکې پاس پتالونو کې پراته آسمانی طوفان پر نن ستامل د زمکه د قهر په لپیټ کې مده او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بل خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم غلا شو خلک پکې مش ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا صاحب بم غلا ها کم زه مونږ په دې درکیو چې اسقاط پاتې چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګور کدا عذاب ستاسو کورونو ته درنه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد
مونږ ملک دا شي ها یو حکیم له یو سړی پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو هو پوهېږئ خېټه خرابه حکیم والا د جمال کوټې جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سلشپک شلې دسته چلاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب اپلار خو می دستونه نه ودري ویل خیر دې بچیا چې دا فاسده ماده تیوزي پرېږده چې جاری یو ګنټه دوه پس ولا بیا راغی وی جی خو کټ کې پرېوته سترګې کویو کې وغورځېد او دستونه اوس خو د ناس تم پاتې نشو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیخ تیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازدیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساتې ووته ویل سا وتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نشوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نن هغه چل در باندې جوړ دی نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وګی دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والا م ولې ونه نیوه دا م ولې ونه نیوه هغه کلاشنکو پکې برېدې دا م ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو ویني سي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دا م ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمارې زامن دا خوشامندګر دا تالی ساټ تاسو به نور ذلیلیږئ نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وی او تاسو ته خاورز وکتا کمړم نو راشي په قبر می متیازه راشي د درې قسمه خلق د لا صدا ملک تبار او نور به تبا کی د دې د پاریس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پاره هیڅ قانون نشته د نواب په واده کې په پیټو شراب سکلې کیږي هغه د پاره هیڅ قانون نشته په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي هغه د پاره هیڅ قانون نشته قانون هر چا د پاره مساوي پکار دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګه چې چرته ګوټو بني قانون دی ته وایي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه تاسو تجربه وکړئ دعوی پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
دعوی وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده. پرناله پیژنئ؟ دا د کوټې اوبه چې پکې بار غرزي. مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه. فوراً. تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې ما ته پته نشته چې د کوم ځای مزه د پاره تانه تلاړ شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا ده مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي. کتا غ تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ مرګ لو درته به وي و د خریزو په خان راپورټ کې په خان نو صاحب د والو نه به دې منډې تیزي وي او که خان راغی په تا یې راپورټ وکړو نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي. پاکستان کې انصافونه چرته پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف ہے. نن ستا د میلونو اوړه دا د اوړو میلونه چې دي د دې اوړو د میلونو اوړه د پاکستان بنگلو ته سپیشل بوره په میاشت کې 2 ځي او د هغه میلونو هغه اوړه چې سړی روټۍ پکې اوړه کړي وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بوره په ما خرڅي. دا اورېدو درته نه دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زه ورته چشمدید ثابته نو ستا بنگلې لا چانکړي وړه کینی ورکې دې میلونو والا ول قرآن دا سمره میلونه چې ستا په دې پیښور کې دي د وړو مالکان رونی سي او د دې الماره صورت برات ورته راوباسه چې په میاش کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمیږي. هغه وټ کټ بیا د غریب نه وځي هغه له سپیشل بوره او مالا د بوره بوره. دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی. د میلیونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موړه را لېږي چې په غریب خرڅېږي او بنگلې لکه مې بوری لېږي چې خانانی خوري. دا ستا د ملک انصاف دا هغه د ضیاءالحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وایي اسلام اسلام. دا نن دې مولیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چرته شریعت دې په ملک خوب هم مه ګوره خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلاو شي. ستا د ملک دا انصاف ته چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټۍ د دې کمیټۍ میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټۍ میر ته امریکې ته څه لېږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څه لدي د په امریکا کې څه زده کړه او مونږ لی راوړه. قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک
تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک اوبه مفت نشي څکلی، اوبه چا خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي، هغه هم څه ملک. په یو ملک ستا د ذات جوړ کړی کور، یو کور